د کهانی په شروعات کې مونږ وینو چې ډېر خلک په احتجاج راوتی دي ولې چې حکومت والا سره وسایل ډېر زیات کم دي یعنی په دې ښار کې د اوبو د خوراک قلت راغلی دی د دې د وجې حکومت دا اعلان وکړ چې کومې حامله ښځې دي او ماشومان دا مړه کړي چې نور آبادي زیاته نشي د دې د وجې ډېر کسان د حکومت د خلکو نه پټېدل په دې کې مونږ یو ښځه خاوند وینو چې دا ښځې نوم میا وي چې هغې څه کسانو سره په یو کنټینر کې پټ شي په دې کې یو ښځه په خپل ټابلیټ کې خبرونه ګوري او دا وایي چې حکومت د خوراک او د اوبو د کمي د وجې خلک مړه کوي خو دلته چې دا میا دا خبره واوري نو هغه هم ډېره زیاته ویریږي ولې چې هغه هم پریګننټ وي د دې د وجې هغه د خپل خاوند نیکو سره د دې ښار نه تښتي نو دلته نیکو خپلې ښځې ته وایي چې ګبراو کېږه ما سم نشته مونږ به زر د دې ځای نه وځو او میا هم ډېره زیاته خفه وي ولې چې د دې یو وړه لور هم وه هغه دې حکومت والا مړه کړه دې دواړه یو بل سره خبرې شروع کړې وې چې دې دوران کې دوی ته کنټینر سوکوټه کوي چې نو کو دغه دروازه کولو کی نو بهر څه کسان ولاړ چې هغه دې کنټینر ته راوخیږي نو دې کې بهر یو سړی ولاړ چې هغه سره تمانچم وي هغه ورته دا وایي چې څه کسان بهر روزي بل کنټینر راتلو والا دی باقي کسان باغې کې کینی چې دې کې نیکو بهر رو بس خو جسنګ اور پسې میا راځي دغه کنټینر دروازه بند کی او د کنټینر په سورو کې هغه وګوري چې نیکو په 107 نمبر کنټینر کې کېناو خو دې کې ورته اچانک د نیکو کال راشي او هغه میا ته وایي چې مونږ ټول یو ځای ته ځو زر باغ ځای کې ملو شو او ته د خپل ځان خیال ساته دنه پس میا چې په کم کنټینر کې دا روان شي او په لار کې میا وګوري چې پولیس والا په لار کې چې کمی خزي د غیر غونډي او ډیر ظالمانه سلوک ور سره کوي او لږ وخت پس دا کنټینر ودرېږي نو میا په سوري کې ګوري ولې چلته پولیس والا دی ودرولي وي او هغه چې د دې کنټینر تالاشي خلو دروازه کولو کې نو هغه کنټینر خالی وي دراصل په دې کنټینر کې خفیه ځای وی چلته دا ټول پټ شوی وي نو دې کې دغه پولیس افیسر ډزو کې نو هغه ته پته لګي چې په دې کنټینر کې نور ځای مشته نو هغه د आवाज وکي ورته دا و چې په دې کنټینر کې څوک په خپل روزه کړي موږ به تاسو ټول مړ کو چې میا دا आवाज ورو نو هغه بر ډبو طرف ته وخیږي ولته ځان پټ کی نو دلته یو جنې د ځان بچکول د پاره بهر روزي او چې هغه څنګه بهر روزي نو دې کې په دا پولیس ډزو کې په سره ولي چې د سره پولیس باقي نور خزم رو باسي عمرې کی خو میا بر پټه وي د دې د وجه پولیس والا غو نه ویني نو دې نه پس دا پولیس افیسر وایي چې ټول لاشونه بهر رو باسه او دا کنټینر صفا کا او دا کنټینر په یو بهري جهاز کې کېدا چې دا پولیس والا هم دغه سیو کی نو میا ډېر زیاته یریدلی وي او هغه نه پس خپل موبایل رو باسي او نیکو ترين کوي خو د نیکو موبایل بند دي چې سره هغه نورم نه امید شي او ډېر زیاته پریشان شي د نه پس میا چې کم کسان مړ شو داغي سامان الته پاتې شوی وي نو هغه کې تلاش کول شروع کی چې هغه ته ډېر هر څه ملو شي او خاص کر وته چاکو ډریل ماشين او یو لایټ ورته ملو شي د نه پس د میا کنټینر په جهاز کې کیدی او هغه جهاز روان شي چې شپه په سمندر کې طوفان راشي چې د دې طوفان د وجې میا په کم کنټینر کې دا هغه د یو سایډ نه بل سایډ سره لګي چې هغه د مدد د پاره ډېر چغې سوري وي خو د دې د مدد د پاره سو کم دغه ځای کې نه وي چې دې کې اچانک د دې سر ولګي او هغه ځای کې بهوش شي او لږ وخت پس چې میا په هوش کې راشي نو هغه ګوري چې دغه کنټینر باقي کنټینر سره په سمندر کې پریوتی دي او کنټینر ډوبېږي چې دې سره هغه خپل موبایل راواخلي او نیکو ته د کال کوشش کوي خو د دې موبایل مات شوی وي دې کې اچانک دا د خلکو आवाज ووري چې دا आवाजونه دغه کنټینر کې بند د خلکو وي دې کې هغه د کنټینر په سوري کې وګوري نو هغه 107 نمبر کنټینر په سمندر کې وي چې هغه لږ وخت پس ډوب شي خو په دې کنټینر کې نیکو مو نو میا چې د خپل خاوند مرګ ویني نو هغه ډېر زیاته خفم وي او ډېر زیاته وجاړي او دې نه پس هغه د خپل ځان د مړکولو کوشش کو خدا سي هغه نه کی ولې چې هغه پریګننټ وا او هغه ډېر په افغان سره پریوزي او دشي چې لږ وخت پس هغه را پاسو هغه په کنټینر کې ډېر زیات وبر اغلی وي ولې چې هغه کنټینر ډېر زیات سوري شوی وي او میا د دې وبونه د وتو کوشش کو چې لږ وخت پس د دې سترګې کولو شي د دې مطلب دا چې دی خوب لیدو چې دې نه پس هغه په کنټینر کې کم باکسز پراته دي هغه کولو کی چې هغه باکسز کې نورم د پلاستیک ډبي وي او هغه ته نورم هر څه ملو شي چې هغه اول زر د دې کنټینر سوري بند کی دې نه پس هغه ته نورم څه سامان ملو شي چې استعمال کی او دغه کنټینر د اوسېدو لایق جوړ کی خو دغه دوران کې د کول راشي او هغه بل څوک نه بلکې نیکو وي میا ډېر زیاته خوشاله شي نیکو ورته وی چې زه د 107 نمبر کنټینر نه وستلو ما نو دلته میا وی چې زه په یو کنټینر کې ګیره شوی مو د سمندر منز کې يم نو نیکو ورته وی چې فکر مکه وزه بازار تر زره تعالی ځان ضرور رسومه نو میا چې نیکو سره خبرې کو ډېر زیاته خوشاله شي او لکه سکون ورته ملو شي ولې چې داغه خاون ژوندې دي د نه پس په کنټینر کې چې کم د خوراک سامان بچوي وي هغه میا راغون کی او ډېر په خیال سره خوري او یو شپه په سمندر کې بیا طوفان راشي او د میا حالات هم ډېر زیات خراب وي خو لږ وخت پس داغه ماشوم پیدا شي او داغه لورو شي چې د سره میا ډېر زیات خوشاله وي اوس سروزه تیری شي او د میا حالات مستک شي وي خو هغه سره چې کم خوراک او هغه ختمېدو والا دی نو هغه دا سوچو چې در کومه پورې وزه په دې کنټینر کې یما خو دغه دوران کې خوا کې پروت هغه ډریل ماشين ویني چې هغه غزر را واخلي او یو باکس باندې ودرېږي او د کنټینر بره طرف ته لار ځان نه جوړي چې هغه دغه کنټینر بره طرف لک شان کولو کی او په سبب باندې بیا کار شروع کی خو لږ وخت پس هغه ډریل ماشين بند شي چې سره میا لډېر زیاته غوسور شي او هغه دغه ډریل ماشين خطا کی او دینه پس هغه چاکو را واخلي چې هغه په هغه چاکو باندې هغه ځای کټکول شروع کی خو لږ وخت پس هغه چاکو مات شي او زمیا حالات هم ډېر زیات خراب وي ولې چې هغه سره د سکلو د پاروبم نه وي او د خوراک د پاره مو سره نو چې هغه سره دا بهوش شي چې د بهوشه په حالت کې هغه خپل لورو ویني چې کوم ولا ګورنمنت مړ کړي وا
خو لږ وخت پس د میا په مخ باندې اوبه راتلل شروع شي چې هغه په هوش کې راشي او چې وګوري نو هغه ځای کې باران شروع شوی وي چې دې کې زر میا یو کپړه را واخلي او د کنټینر خبرې سې چې کټ کړي هغه په کپړه کې گیر کی او ځان طرف ته راکاږي چې لږ وخت پس هغه د کنټینر لږ شانځي کولو کی چې هغه وب مسکی او په بکسو کې د باران وب جمع کی چې د سره هغه ډیره زیاته خوشاله شي او هغه نه پس هغه کنټینر بره طرف ته راشي دا هغه ګوري نو دغه کنټینر د سمندر په منځ کې وي او لری لری پورې څوک نه وي دنه پس هغه خپل دغه لورم بره راوخیږي هغه خپل لور سره لګي خبرې کې او دا ورته وی چې زر تر زر به مونږ د دې زنوزو خو لږ وخت پس میا کبان وویني د دې په ذهن کې یو ترکیب راشي هغه د کبان نیولو والا یو کانټه جوړه کی چې پاغه د کبانو نیولو کوشش کو او دغه کوشش بیکاره لاړ شي ولې چې هغه یو کبونه نسی او هغه ډیر زیات ستړي شي او دغه ځای کې سملی خو دغه دوران کې هغه د بره طرف ته جهاز وویني دغه زر لاندې راکوشي او یو شیشه را واخلي چې دغه عکس د جهاز طرف ته ونیسم او دوی ما وویني خو دراختو په دوران کې د میا خپل په کنټینر باندې زخمی شي هغه بیا هم هارو نه مني بره زر روخیږي او هغه شیشه عکس د جهاز طرف ته نیسی هغه جهاز ولا دو نه ویني دغه ځای نه لاړ شي دنه پس هغه مایوسه سره خطه کنټینر ته راشي او خپل زخم ول وګنډي او ولته ستارونه پراته وي چې هغه دا ټول تارونه یو ځای کې یو جال ته جوړي چې داغه په مدد باندې هغه ډیر کبان نونیول چې هغه به سره خپل لوګه ختموله او څه کبان مې په ډبو کې بندول او په څه ډبو کې به خپل نمبر ولیکو په سمندر کې به پرې خودل چې یو نانیم کس له دا ډبې لاړ شي او هغه زما د مدد لپاره راشي او یو شپه میا ته د نیکو کال راغلو چې هغه ډیر په افغان سره میا ته وای چې زه په کم کنټینر کو هغه پولیس گیر کو او پولیس په ما ډزو کو نو زه په ګولیم لګېدلې ما نو د دې د وجه زه ستاره مدد لپاره نشم راتلې چې میا دا خبر ورونو هغه ډیر زیات او یریږي او ډیر زیات پریشان هم شي چې اوس په اخر زره دې ځنه وزم سینګا او هغه نیکو سره خبرې کولې چې دې سره هغه کال کټ شي دنه پس میا ډیر زیات او جاړي او په جړه جړه کې په کنټینر باندې ود شي او اوس ورځ تیریږي چې په دې کې 32 ورځې دې په دې کنټینر کې تیر کړي او په دې کنټینر کې چې کم سامان مو هغه میا استعمال کو چې کم د دې په کار راتلو دنه پس هغه سبق سي بره کنټینر ته روخیږي او د خپل لور د پاره لګځه جوړ کی او هغه نه پس هغه کبان نیول شروع کی چې هغه ځکه یو مرغې راشي د دې کبانو پسې هغه چې دغه مرغې ویني هغه پوي شي چې خوا کې بچرته خوشکی وي یو شپه په دې کنټینر کې وبر اتل شروع شوي نو میا لاندې کنټینر کې وي چې هغه بره راخیږي نو د دې خپل انخلي چې هغه کنټینر ډوبېدو والا دی خو میا د خپل لور له یو وړ شان کشته جوړ کړی وي د سره کنټینر ډوب شي خو میا په چل باندې خپل خبر اخلاص کی او د څنګه بره طرف ته روخیږي نو میا چې خو دې خو وګوري نو داغي لور چرته نه وي هغه ډیر زیات ویریږي او د پاګلانو په شان د لور تلاش کول شروع کی بل خو د میا لور په وړه کشته کی وي چې هغه خوا کې یو کپ تیریږي چې دا کپ د وجه د میا په لور باندې وبور شي چې هغه سره هغه په جړه شي چې دې سر زر میا आवाज ووري د خپل لور طرف ته راشي او ډیر زیات خوشاله شي اوس په دې باندې شپه تیر شو چې څنګه سحر شي نو میا د خوراک د پاره کبان رو باسي چې هغه ځان سره جمع کړیو او هغه د خپل لور ته وایي چې زمانه سکه دل مادر لاغو کړل خو دې کې میا د بره طرف ته سمرغه وویني نو هغه دغه مرغو د پاره کبان ورولي چې دغه نه مرغه تاوي دی نو دې کې لري یو خزه په کشته کې ناسي چې هغه دا وویني نو دې کې دغه جنې خپل پلار ته وایي چې دا کشته هغه طرف ته وروله نو دوی دغه وړه کشته وي نو هغه چې څنګه دارو چت کې نو هغه کې د میا لور وي نو دې کې دا خزه وي چې دا دومره خپل ماشومه چا په دې سمندر کې پرې خدا دومره ظالم خلک هم شتا خو دې وړه کشته سره یو پړې تړلې شي وي نو دوی چې هغه پړې راکاږي نو دوی میا وویني چې دوی هغه زر روخیږي ولې چې میا دغه پړې په لاس پسې تړلې او میا په دیو بو کې به هوش شوی وي خدا خدای د میا د بچکولو کوشش کو خو د ډېر کوشش نه پس میا په هوش کې راشي او هغه د خزنه ته پوسه کې چې زما لور څه شو نو دغه خزه میا ل خپل لور ورکړي او میا چې دا وګورو ډېر زیات خوشاله شي ولې چې هغه د دومره مصیبتونو باوجود هم هارو نه منلو او خپل ځان او دغه لور بچ کړه چې دې سره دا کہانی ختم شي او تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ